تاریخي بېغوري. که شاته وګورو نو زموږ د غورځوو پرځوو تر شا د نورو ګڼو عواملو ترڅنګ یو لوی علت دا هم لیدل کیږي چې خپل راتلونکي نسلونه مو له خپل موجود جریان پوره نه دي خبر کړي. دوی ته د اسلافو په اړه رښتینې معلومات نه دي رسول شوي او له همدې تشې زموږ عقیدوي، فکري، سیاسي او نظامي مخالف ګټه اخیستې او حتی هغه ځوانان یې د هغه باور پر ضد درولي چې پلرونه یې د همدې باور د خوندیتوب، ژغورنې او دفاع لپاره سرونه قرباني کړي دي. دا ډول غلطۍ پرله پسې تکرار شوي او تازه یې موږ د تکرار یو بله بڼه وینو. د افغانستان اسلامي امارت تر رهبرۍ لاندې د مسلمان ولس مبارزې داسې خونړۍ لار ووهله چې د تشریح او تاریخي ساتنې لپاره یې حتی جلا اصطلاحاتو ته اړتیا لیدل کیږي. خو د امکاناتو او عصري اسانتیاو په شتون کې هم د پراخ ملاتړ او منظم پلان له مخې د ثبت کوم څرک نه ښکاري. ګڼې داسې سیمې لرو چې فزیکي حالت یې په 2 کلونو کې بیرته تغییر شو او د اشغال د وحشت د ثبت لپاره مو ترې کار وانخیست. هغه هلمند چې هر میدان یې د برطانویانو لپاره دوزخ ګرځېدلی و داسې غلی دی لکه اصلا چې دلته د چا نوک نه وي خور شوی. هغه سید آباد چې سالار د دشمن لپاره دوزخ ته غځېدلی د صراط پل و. هر دیوال او هره لوټه یې په اورونو کې پخه شوه تر داسې فرهنګي ناځوانۍ لاندې شو لکه د چا چې پکې پزه نه وي وینې شوې. هغه غزنی چې د اشغال په اوج کې سرتیري د ښار تر واټونو ورسېدل چې ولسوالیو کې یې داسې وحشتونه وشول چې د پاټک سالارۍ شرموونکي جنایت ورته هېڅ نه و. خو داسې ورو ورو یې رنګ بدلیږي لکه دلته چې هغه باروتي سینې بیخي راغلي نه وي چې یوه برید یې د ملي امنیت په نوم شکنجهګاه له یوې مخې جارو کړه. د هیواد هر ګوټ، هره دره، د کټواز له کوڅو، د کونړ تر رودو، د زرمت له میدانونو، د بدخشان تر سنګرونو د دې هیواد لویشت په دې ارزي چې د وزیرانو شورا کې په تاریخ خوندي کېدو بحث وشي، ملاتړ یې وشي او راتلونکي نسلونو ته مو د دې بې جوړې معرکې تاریخ سازي، سرښندنې او د عصر د اولیاء الله د مدیریت، مهارت، تعهد او قربانۍ تاریخ خوندي او له لاسوهنې پاک ورسیږي.